چې دا زموږ دې خور مور لور ورځي دوی چادرۍ کړي دوی چاته وایي د پاکستان فوج یې پر سر لاس ورتېر کړي موږ یې کوڅۍ بولو بېشتان یې بولو دې نو چار شی بولي پر دې لاس ورتېر کړي چې وایي ته زنانه یې که نه دی بېعزتۍ ډېرې سوي دي خلک وایي حتی دغه حاله رسېدلي دي چې یو سړي پرون وړمه ورځ ویله چې یو ښه ده په چادرۍ کې ور روان و دا تېله داسې وکشف شوي وو چې معنا ته ښه دی که نه دی چې هزاره یې که پښتون یې نو پښتانه موږ یې لکو هزاره نه یې لکو دغسې مشکلات بیخي ډېر دي موږ ډېر بېعزت یو موږ ډېر ستړي موږ ډېر سرپدار یو زموږ حاله دې ناره دې الله واوري د زنانو ته دونه مشکلات تېر شوي دي دا موږ یې بغرا څوک یې بولي څوک یې چادري بولي در دغه لاس داسې ورتېر کړي چې هزاره خو به نه یې در دا کوڅۍ یې دی ونیسي د ښځو څه پوښتنې کوي نو افغانان مسلمانان په ډېر سخت وضعیت کې دي ډېر درپدره دي ډېر خاکه سره دي پاکستان دا شتنګول کوي چې انګرېز یې بلابود نه وکړي